بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن و معزز ورونو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د رمضان المبارک 11مه ورځ ده. 11 روژه ماتې هم الحمدلله د خپلو فقیرو بیچاره هیوادوالو ترڅنګ تیرو. انشاءالله نن روژه ماتې به د کابل ښار 14مه ناحیې قلعه عبدالعلي په سیمه کې چې دلته کمپ دی، ټول بیچاره او فقیر خلک پکې اوسیږي، نو دلته راغلي وو. د مال مو ځان سره راوړی، انشاءالله دا ورته حلالو او روژه ماتې به په ګډه سره کوو. نو که چېرته غواړئ خپل همدغسې بیچاره او فقیر هیوادوال په خپلو مرستو ونازوئ، نو حد اقل $1.5 د یو نفر روژه ماتې د تاسو کولی شئ چې په $1.5 باندې یو کس ته روژه ماتې برابر کړئ. د نورو ورځو په څیر نن هم موږ وشو کولی چې خپلو بېوسو بیچارو هیوادوالو ته روژه ماتې تیار کړو. نن یو کیمپ ته راغلي چې 50 کورنۍ پکې اوسیږي، اکثرا بیچاره فقیر و بېوزله خلک دي. د هغې له جملې نه دغه ماشومه یتیمه ده، نو همدغسې یتیمان، خواران او بېوسه بیچاره خلک پکې دي. نو مننه کوو له خپلو خویندو ورونو نه څخه چې موږ یې په خپلو مرستو کې یاد کړو. هیله ده چې نورې مرستې هم وکړي او صرف په $1.5 باندې کولی شو چې د یو کس روژه ماتې تیار کړو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.